خیر را لیدل خان پلار خوشاله شي دا سودا والا نن خو مې د ټولې مزدورۍ پیسې په سودا ولګېدې ګرانه ګراني شوه په زرو لوټ نه لسو نوټ جوړ شوی آی هاي سخت ښکلي وختونه وو په لږو پیسو به د سودا انبار راتلو غریبو خلکو به په لږو پیسو کې لکه د خانه وخت تېرو او نن سبا خو هر یو څیز دومره ګران دی چې څرته ویلی نه شم توبه توبه سهار یو څیز ګران وي نو ماښام بل څیز ګران وي د ګرانۍ یو طوفان را روان دی الله دې وکړي چې ریحان زوی ته مې چېرته ښه ځای کې نوکري میلو شي نو ستا د دې اوږو نه به دا بوج لږ سپک شي ما د ریحان مورې په ریحان بچي خو مې ښه ډېر تعلیم وکړو خو په دې ملک کې بغیر د شپارس او د رشوت نه نوکري چېرته میلاویږي او نه کوم د رشوت وس شته او نه د شپارس د ټاټکي مزدورونو هم په ریحان نه پیرزو کېږي الله دې زما د بچي قسمت د خوشحالو ډک کړي او الله دې وکړي چې چېرته ښه ځای کې ورته نوکري میلو شي یلکه دا ته د کمې ویارو چې کله کلي ته راشم او تا ونه وینم نو وخت را باندې نه تېرېږي یلکه دې ځل خو کلي ته د خیره په سوټ بوټ کې راغلی چېرته خزانه دې لاسته راغلې ده که څنګه همدغسې وګڼه اشنا انګلینډ ته تللی وم او هلته مې ډېرې پیسې وګټلې او د انګلینډ مزدور زمونږ د کلي د خان نه ډېر مالداری نه یاره ولې په انګلینډ کې مزدور ته ډېرې پیسې میلاویږي څه په مزدورۍ پیسې ګټلې کېږي نه اشنا په مزدورۍ پیسې راورېږي خو زه ویم چې تا م انګلینډ ته بوزم او ښه ډېرې پیسې در باندې وګټم څه پوه شوې یار انګلینډ ته په تلو باندې خو به ډېرې پیسې لګي او ما سره به دومره پیسې چېرته یار دا خو دا یار چې اویا اتیا لکه روپۍ لګي خو زه به در سره دومره وکړم چې نیمې به در سره زه ولګوم خو چې انګلینډ کې پیسې وګټې نو ماله به بیا راکړي خو اوس ته داسې وکړه چې یو 40 لکه روپو بندوبست وکړه د پیسو کانده دې بوزم اشنا مزې به کې مزې سوچونه مه کوه اشنا د انګلینډ د تلو غم وکړه 40 لکه روپۍ لګي 40 لکه خو زه خیر ما له چا روټۍ کړې ده زه به درنال ته ورشم او ته د پیسو بندوبست وکړه 40 لکه روپۍ 40 لکه روپۍ او بابا صرف 40 لکه روپۍ باقي پیسې زما یو ملګری دی هغه به ورکوي هغه راته وایي چې انګلینډ کې پیسې وګټي نو ماله به یې راکړي خو بچې دا خو ډېرې زیاتې پیسې دي سره دومره پیسې چېرته دي بچې که ما سره دومره ډېرې پیسې وي نو ما به چاله ورکړې وي او ته به مې په لوی افسر لګولې بابا د انګلینډ نوکر ته زمونږ افسر هم نشي رسېدی زمونږ د مرګ افسري به صحیح او تنخواه به یې صحیح خو بچې دا دومره ډېرې پیسې به موږ د کوم ځای نه راوړو پلاره جس خو دې د کور خرچې ډېر په مشکله پوره کوي نو پیسې به کوم ځای نه پیدا کوي دله مورې یا مورې د چا نه به قرض را واخلو که نه چې زه پیسې وګټم که نه نو هله به یې واپس کړو که څنګه بابا بچې خبره خو دې ټیک ده خو موږ غریبانانو له به دومره قرض څوک راکوي بابا د کلي خان ته به ووایو که نه هغه به یې راکړي څه ویم بچې چې خان به دومره غټ قرض رام کړي او که نه بابا خیر دی ور به شو کېدای شي چې په زړه کې رحم راشي او 40 لکه روپو ته غاړه کېږدي صحیح ده بچې که ته وې نو لاړ به شو خو یقین مې نشته جمال کاکا په 40 لکه روپۍ څه کې کله 70 روپۍ دې پکاري نو داسې به درله درکړم خو 40 لکه روپۍ او قرض نه دومره ډېرې پیسې زه تاله نشم درکولی خان اسې درله نه غواړم په قرض یې درله غواړم چې بچې مې انګلینډ ته لاړ شي او په کار ولګي تاله به زه ټولې پیسې واپس کړم جمال کاکا ولې دا پیسې انګلینډ کې په ونو کې زرغونېږي خان په انګلینډ کې که پیسې په اونو نه زرغونېږي نو په محنت خو ګټل کېږي که نه زه به شپه ورځ هلته محنت کوم هسې خو به نه کښېنم که نه
خبره خو دې ټیک ده خو خان ته چې ماله هر قسمه ذمواري غواړې درکولو له تیار یم خو ته صرف ما سره دا منډه ووه جمال کاکا 40 لک روپۍ زه چې په بینک کې ساتم نو ماله منافع هم کوي او د ډوبېدو خطره هم نه وي خان زه به ستاسو پیسې ولې ډوبوم څه بد عمله نه یم محنت ته روان یم جمال کاکا ته ډېر ښه سړی او پتا مې زړه خفه کېږي خو ته به یو کار کې چې د کور کاغذونه به ما سره ضمانت کېږدي کور کاغذونه او جمال کاکا د کور کاغذونه د دومره ډېرو پیسو اعتبار د پتا نشم کولی جمال کاکا ما لرې که زما پیسې په ټیم رانه کې نو بیا به د نه کور قبضه کوم زما نه به خفه کېږي نه ټیک ده خان ما ته منظوره ده ته به سبا کاغذونه راوړي او ما نه به پیسې یوسې صحیح ده ان شاء الله بابا د خیر خاطر ته ورسېږم که نه نو تاسو ته به کال وکړم صحیح ده خیر خدای که نه دا جاړې وړي چې چاړه په ولې نه مسلمانه دومره لرې روانې انا ستا نه بغیر به دا کور ډېر خالي ښکاري ډېر خالي اوه مورې ته په دې کور کې یوازې خو نه یې که نه بابا به در سره یې که نه او زه به په فون باندې ستاسو خیر خبر اخلم هلته چې لاړ شم نو تاسو خو به یې روم نه که نه تریحان مورې ځان نه لیونی مه جوړوه زوی دې په خندا رخصت کا چې ته داسې جاړې زوی به دې په سفر کې خپوي هاو که نه مورې جاړه مه ګینې په انګلینډ کې هم ستا د سترګو ډکې اوښکې ما ته مخې مخې ته کېږي بابا مور ته وې جاړه مه او په خپله جاړې مه جاړه بابا ښه ده په ما ناوخته کېږي ما له اجازت راکړئ ښه ده بچې په الله دې سپارم په الله دې سپارم مورې چې الله دې په خپل امان کې ساته ته ځان خیال ساتئ ځان ډېر خیال ساته تاسو هم د ځان خیال ساتئ
राजा राजा दाख पल दे राजा राजा का ना सदा पारा वाला डेश ना राजा के ना राजा ददी होटल दा कमरा او چیر وټه دی په ایجنټ ته که خیر ډیر زر به په پاسپورت باندې ویزا ولګي او بیا به دواړه د لندن په دې فضاګانو رنګینو کې یو ځای ګرځو یار د انسان باندې کلم هیر نه کوم اشنا کلم هیر نه کوم په دې کې د احسان څه خبره ده اشنا ته زما یار نه رورې رور او رور پرور احسان نه کوي د رورولۍ حق ادا کوي او رښتیا پیسې بچا نه ورکول وي وته غم مه کوه اشنا سبا به ایجنټ راځي پیسې به ورله ورکوو چې کاغذونه دې تیار شي چې څنګه ته وې زه به هماغه شان کوم ښه اشنا اوس ته ارام وکړه او زه ایجنټ ته ورځم چې ستا د راتلو وینا ورته وکړم او څه نور کارونه مې دي هغه به م وکړم خوښه مې ده ښه اشنا زه به درنه اوس لاړ شم که څه چای روټۍ ته دې زړه کېږي نو ویټر ته ویلی شي پیسې مه ورکوه پیسې به ایجنټ ورکوي زه به درنه اوس ورشم صحیح ده صحیح ده د خدای په امان السلام علیکم داجی او پیښور ته ورسېدم ډېر عزت لري د روح د دردونو ساه نظم او د رڼاګانو د خوشحالو بیا ته به راکړم واه الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شکر دې چې دا شپه په خیر تېره شوه زه چې دا لمونځ وکړم او د خدای شکر ادا کړم
अलका जावेदा मलगर डे स्मार्ट करी सम अंग्रेज दे अंग्रेज दे इंग्लैंड पे एयरपोर्ट बा पर शक्ति रीगी गिनी बाज खलक हो द एयरपोर्ट न वापस शेगी दी ګوره سرجي چې په یو جاز کې د راته ټیکټ واغېستو نو ډېره بخوي چې دواړه یو ځای لاړ شو دې کې سګرانه خبره خو نه ده سبا به ویزې کنفرم شي او بل ورځ به د دوانو ټیکټونه راشي او بیا به په جاز کې انګلینډ ته ځئ هلکه ریحانه پاسپورټ پیسې او د شناختی کارت کاپیانې سرجي له ورکه غدا راوړم सरजी دا واخلې پاسپورت او دا د شناختی کارت کاپیانې صحیح او دا واخلې پیسې وشمارې واشنا چې څنګه جاوید زما یار دی زما پاغه اعتبار دی نو داغه په ملګری وسنګ اعتبار نه کوم پوره پیدا پیسې شمارلو ضرورت نشته سرجي زما د دې اشنا دا کار زر تر زر وکا ډېر به دې احسان مند یم واشنا خلک په کلونو نشیتلې ډېر کوشش وکړي او پاتې شي زه درته په 2-3 ورځو کې لېږم او تلو سره به په کار ولګي ګوره ریحانه سرجي رښتیا وایي زه هم ډېر زر لیږلی وم او هلته کې په کار هم لګولی وم جاویدا راځه چې ځو امبیسۍ ته دا امبیسۍ رانه بنده نه شي نننی کار سبا ته نه پرېږدو چې د ریحان دا کار وکړو جاوید رښتیا وایي که نه ته دلته څه ته ناست یې سرجي سره لاړ شه څه به د سبا انتظار کوو بالکل زه ریحانه اوس درنه ځو چې او سبا به خوشخبري درته څه انشاءالله جی اوکې مهرباني راځه جاوید خانه یا الله ته خو زما دا کار زر تر زر وکړي چې د زړه د ارمانونه مې پوره شي नंबर इस वक्त बंद है फौरन मेहरबानी कुछ देर बाद دا خبر شو چې دا سړی څه شو په 3 ورځې وشوې چې ساړو پته نه لګي او موبایل یې باندې دی د خدای خیر کې منم دی
اشنا منم دي مرغه تراولي ولا علوم زه او بیا به په شریک خورو صرف خورو به اشنا سبا پکې جمع کوم کرا اشنا خبره واره وادلې جمع کې پیسې جمع کې ولې ځان له په واده کې واده سره به ګورو اشنا زه ویم چې لږې پیسې جمع کړو او په رښتیا پینګین ته لاړ شو واشنا داسې یو درې څلور مرغۍ راباندې ګیرې که ستا انګلینډ ته بوتلو ټوله ذمهواري په ما आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद जी सर سیوا لګی چې خو راوړه یاره سر جی تاسو په سلک دا بلونه بکئی د کمرې او د فوډ الته لاندې منیجر وایي چې دې مونږ ته خپل کلیرنس وکړي بیا به مونږ ته نوې کاته شروع کوو نو بل خو ایجنټ کلیر کړی دی سر ایجنټ ویلي چې دی نه خپل سره څه کلیر کوي او زما بل خو به ایجنټ درکړي دا کوم ایجنټ خبرې کوي جی دلته کمره خو ستاسو په نوم باندې ده نه نه جی ما سره چې کوم ملګری راغلی و هغه ما ته ویل چې ستا د کمرې خرچه د روټۍ خرچه هر څه په ایجنټ ده دا خبرې ایجنټ سره کوي مونږ ته دا بل اوس کلیر کوي یاره جی تاسو زما په خبره یقین ولې نه کوئ دا بل به ایجنټ ورکوي ما ته خو جی دا ډوب وښکاري او دا تا سره چا فراډ کړی دی سر مونږ ته دا کمره چیک آوټ کوي او مونږ ته خپل کلیرنس وکوي یاره جی ما سره خو دومره پیسې دي چې دغه د هوټل بل به کلیر شي نو بیا به زه څه کوم هر څه چې کې سر مونږ ته دا بل کلیر کا او داسې کار وکړه سر جی چې دا خپل کلي ته واپس لاړ شه ما ته ستا د ملګري ګڼ کپان ښکارېده مونږ ته دا بل کلیر کوي راځئ جی د ریحان مورې د اسمان کې ته څه ګورې اجاز ته مې کتل زما په خیال زموږ ریحان په دې اجاز کې نه ډېر لرې لاړو د بچو مثال د هغه مرغۍ کله په جاله کې د الوتو وزرې پیدا شي نو بیا ځان لا د سفر لارې په خپله پیدا کوي خو مور او پلارم خپل اولاد لکه د مارغه په شان د خپلې سینې لاندې ساتل غواړي ځان یې لرې کول نه غواړي ډېر سوچونه مه کوه لیونی بیماره به شي وخت لکه د باد تېرېږي چې سترګې اړې راړې نو 2-3 کاله به تېر شوي او زوی به م راغلی الله دې وکړي چې د زوی د جدایۍ دا کلونه لکه د باد په شان تېر شي آمین ثم آمین
تاسو شو خدای تاسو شو ما سره دومره غټه دوکه وشوه زما د عمر ارمانونه لوټ شو نو به اوس څه کومه په کومو سترګو به کلي ته ځمه مور پلار ته به څه وایم چې ما سره خپل دوست دوکه وکړه او ټولې پیسې لوټ کړې ما خو په پلار خان سره خپل کور ګاڼه کو او که خان د دې خبرې نه خبر شو نو زما مور او پلار به بې کوره کي د کور نه به وباسي زما مور او پلار خو به بې مرګه مړه شي نه زه به کلي ته واپس نه ځم زه به خپل مور او پلار د دې خبرې نه خبروم زه به دې ښار کې او هغه بې غیرته به لټوم او خپلې پیسې به دې واپس اخلم بیا به کلي ته ځم सलामान के साथ निजाम ख्याल साथी ख्याल साथा तासुम निजाम ख्याल साथी
دا زه دلته چا راوستم شکر وباسه چې ژوند دې بچ شو ګینې د اکسیډنټ سره تا ته یو ماینر هارټ اټیک هم شو او د هغې نه بعد شکریا د دې ځوان ادا کا چې په وخت هسپټل در ورسولې او ستا ژوند بچ شو ستا ډېره مهرباني ځوانه چې د دې د مرګ د خولې نه راویستم ډېره مهرباني خان په دې کې د مهربانۍ څه خبره ده دا خو زما فرض ځوانه دوی د ما پینکیلر لګولي او انشاءالله لږ ټیم بعد یې بوتلی شي ځوانه راځه راځه ما سره دلته کښېنه راځه 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 کښېنه بچې بچې د اکسیډنټ نه وړاندې زما په لاس کې یو بریف کیس و هغې کې کیش و او یو څو ډېر ضروري ډاکومنټس تاسو فکر مه کوئ خان جي ستاسو بیگ ما راغستی و دا واخلئ ستاسو امانت ویې ګورئ بچې تا ته پته وه چې په دې کې دې کې پوره 1 کروڑ روپۍ وي تا نه وي لیدلي او خان لیدلې مې وې خو دا هر څه ستاسو دي الله دې ستاسو نصیب کړي په دې وخت کې ستا غوندې ایمانداره انسانان ډېر کم دي کنې نو نن سبا خو خلک د پیسو لپاره خپل ایمان بدلوي تا ما ته زما امانت دلته راوړو بچې خان جي بې روزګاره یم د کور نه د روزګار په تلاش کې راوتی وم خو د وخت ظالم داسې څپېړه راکړه چې نښې زما په زړه لکه د ناسور د دانې ولګېد ته بچې هېڅ فکر مه کوه تا له به ستا د ایماندارۍ انعام الله پاک درکوي خو اوس به بچې زه تا د زمانې ډغرو لپاره نه پرېږدم ستا د هر منظر د لارې رڼا به زه جوړېږم خو خان زه بچې انکار به نه کې ما سره به زما کور ته ځې ځکه چې ما له ستا غوندې د یو ایمانداره انسان ډېر سخت ضرورت دی زه به ستاسو شکریه څنګه ادا کړم تاسو زما د بابا جان ژوند بچ کو دا مو په موږ ډېر لوی احسان وکړو ګیګي د شکریا په الفاظ ما مه شرمنده کوه ستاسو د بابا ژوند الله پاک بچ کړی دی ما په تاسو څه احسان نه دی کړی دا خو زما فرض ګل بچې داسې ایمانداره خلک په دې معاشره کې ډېر کم میلاوي ګرېرو پیسو لپاره نن سبا خو خلک د خپل ایمان سودا کوي ښه بابا جان تاسو ګپ لګوئ زه به لږ ارام وکړم جی ستاسو په سترګو کې اوښکې او بچې دا اوښکې خو زما د ژوند ملګري دي چې زما د لور دې ولیده چې تا زما د چمن ګل دی بچې خو د غم سپېره خزان رانه مړاوې کړی دی زه پوه نه شوم خان جي زما د لور
कैंसर दे आदम هذا السبودين هذا السبودين من البلد بچه من البلد وبچه ما ده علاج لپاره ټول دنیا کې وګرځوله هیڅ فایده را نه هیڅ فایده را نه ډاکټرانو بچې څه جوابي کوم خو د ژوند ورځې شماره انجي ډېره د افسوس خبره ده چې دا معصومه په بې علاجه بیمارۍ مبتلا ده بچې زما د نیک یو اولاد دی زه په خپل هم د زړه مریض یم د ژوند ضمانت مې نشته خو د لور د بیمارۍ په غم کې د مرګ غوښتنه نشم کولی بچې چپ کولی حوصله وکړه خانجي د الله په کور کې د انسان وس نه چلي که ډاکټرانو جوابي کړې ده نو موږ به د روغ صحت دعا غواړو ځکه چې د الله د رحم په خزانو کې هیڅ کمی نشته بچې خوشحاله اوسې چې دومره ډاډ دې راکړو بچې خوشحاله اوسې بچې باد اوسې ریان مورې زما په خیال چې بیا دې زوی رایاد شوی زما زوی هیر شوی کله و کله نه چې تللی دی هېڅ خبرې نه راځي پته نه لګي چې زما زوی به په کوم حال کې وي فکر مه کوه انشاءالله زما زوی به ټیک وي او په روزګار کې به مصروف وي نه ټلیفون خو هم نه کوي که نه چې د خیر نه خو خبر شمه وبکي ټلیفون اول خو لږ خپل ځان سیټ کړي که نه او بیا بار ملک کې ژوند تېرول ډېر سخت وي شپه ورځ په کارونو کې تېروي الله دې وکړي چې زما زوی هلته کې په خیر خیریت وي او هلته یې ژوند په خوشحالو تېرېږي جینې ریحان بچي سره چې زمونږ دواګانې که نه انشاءالله هغه به هغلته ښه خوشحاله وي ډېره ښه لطیفه دې وکړه بیبي دا لاسه دي ما سره خو د دې نه نور هم ښې لطیفې شته کوی چې یوه بله درته وکړم نه بس ما له د خندانه په کلمو ډډ کوم بس بیبي تر څو چې زه دلته یم که نه نو همداسې به دې خندومه ځکه چې تاسو په دې خندا کې ډېره ښکلې ښکارئ که رښتیا را باندې وې ریحانه نو ستا په راتلو دا کور د خنداګانو ډک شو بیبي زما خدا دعا ده چې خدای دې دا کور همیشه داسې د خنداګانو ډک ساتي چیرې بس کې تاسو ولې نه جي ښه ته کښېنه زه تاله چای راوړم نه بیبي چې به زه پخپله پخوم ما د چل راځي ښه
बिल्कुल बीबी जी نو بیا خو زه هم ګورم چې تاسو څنګه چې پخوئ او ها ما ته به نن نه پس بیبي جي نه وایې ها ما ته به زما نوم ولې ګل जी او جي ګل गुल ګو 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 نه ګل راځي ستا له کچن وښیم مالا پیسې راکا पैसे कमे पैसे هغه پیسې کمې پیسې چې ما تا سره جمع کړې وي ټوکې را سره مه کوه فیضانه ماله خپلې پیسې راکا ولې چې ما چا سره د انګلینډ د تلو خبره کړې ده जावेद खाना आग पैसे द हराम पैसे और पहराम लाड़ू څه मतलब में दा जावेद खाना स पैसे मां पर जवारे के बेले और सुबह पिखपल माशुकीला गिफ्टिंग को और उस मां सरा यो अनम निश्ता دا زما په پیسو باندې خپلې معشوقې ته ګفټینګ کړی دی خو ته اوس داسې نه پوهېږې زه به تا نه خپلې پیسې زمان पैसे غواړي او بیا د حرام पैसे غواړي د حرام पैसे چاله چا ورکړي دي السلام علیکم خان ستړی مشي خیر راغی جمال کاکا الله دې وبخا
जमाल काका ले सिंह रे खैर खबर राजी का ना आओ खान जी खैर खबर राजी स्ता सलाम वर्ते हुए जमाल काका नमाज पैसों टेम पूरा खेदो वाला रे नमाज पैसों बंदोबस्त कवा ठीक द खान जी जमाल काका चले पकड़ो चक्कर हो बुला या अल्लाह इसे पक्का इम्तिहान के बाद चलो तजुए में पता न लगी और खानान राना पैसे वाली या अल्लाह तरहम का रेहाने बच्चे सत्ता सरे वो खबर को बार जी जी खान जी वाहे बच्चे बच्चे था तो खुमा वैल्यू करे चे जबालूर सबालूर तो कैंसर मरीज था वो पखपला दजला बीमार है मां बच्चे अल्लाह ताला मतलब ढेर सरा करी थी इज्जत दौलत जायदाद बंगला बच्चे को जमा द मर्ग न बस जमा द नस्ल नुमो निशान द पाती निशी सकची जमून द प्लारा उदलू तजवन जमानत निश्ता बच्चे समाधा ढेर अरमान दे चीज खपललू तवाद पसर जोड़ की हुई ना जोड़ की हुई ना हाँ जी तो नसीब चारे इंसान द हर अरमान कातिली गची मुल भी खूब मरहम दागे कैंसर दे खूब कागे तवादो खुशाले मिलावशी तो जबरदस्त हो गरम चे बाहर अरमान पूरे शो तो बचे जमादा अरमान पूरा कोले के तो जमा मदद कोले शे बच्चे तो गुल सरवा दो का आओ बीबी सारा वादा वो बच्चे जमा हो जमा दल्लू नंबरक नफस जमा सलमख बच्चे था ताकि सारा वादों को करे लो तो खेती चीज़ वादे नफस अल्लाह पाक ये तो औलाद बनती उस्ताद औलाद पर शक्ल की जमन बोमदा दवा सोख पैदाश हाँ जी बच्चे इनकार होने की बच्चे बमाई हो पहले ऐसा होगा बच्चे की गुसरवा दो यदि मजलूम प्यार अरमान पूरा कर बच्चे पूरा कर जबरदस्ती मजलूम प्यार अरमान स्वरूप
सबत कुछ सरावात मेरे बच्चे तू जा रही मेरे बच्चे हाँ चल चल रे बाबा जान हमसे का जिस पर बाबा पे पूर के ते शोर व जुमित मने हो डेढ़ सर बताने जुदाशम बल कोर बजम बाबा तवादे न बस वागदार खावन जोशी o da खावन पता और खज़ फरशी की दीशी अमा पर कोट दबूजी और पर बाबा जानी नमी जुदा की अच्छे माँ ने बोली जुदा कीगी तो वादना बस बता बदी कूर की उसेगी अच्छे दस्ता कोर दे वो तो बदी कूर ना ये चरते नजी अच्छे रेहान देर खा लगते गबत अब कल खपल बाबा ने जुदा ने की ये जुदा के अल्लाह दी की जिसे दफल बाबा ने छे तुम जुदा नहीं शब कि निजवन बराता तो हमने दल शी बजन में बनी जी मूर्शी बच्चे से बोया अल्लाह ताला ने ज़बान जो तुम ताते पर की बच्चे वो बाजू अभी ताते पर की बाबा जानी दम मर्ग न पस बाधा गम सलगेस तासो गईती वो खलीदी खुजलन बालम चिदक पर बाबा जानी पगे के कसकुन उदशम वली न बच्चे वली न बच्चे तू को ज़बान दर कम टुकड़े बच्चे वो संभालेगा सामान अरे बच्चे 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 नंदन तो लतीफोकम नन क्या लतीफों बताया नन तो सिकाते दखपरी निंगड़ी जुन की सोकम आगदा किसे पे पटवन पे भी सफर के स्टामर गिरतिया उनकड़ेशन वली छे जमा जुन द गमर मिल नकीगी सिकची समा किंग सर्दी वली बने जगह हर समय खबर है नबिया समा सुरवाती तराड़ बरी के रुस्ता ताजमात बाबा जानी पारमान को खुशहाली बड़ी कुर्बान की जगह से पड़ी बिना नजर के ताजमा बदले की पोस्ट हो पड़ो
ځکه مې خپله کړې او ستا د بیمارۍ راز ستا بابا خپله سینه کې پټ ساتلی و نو بیا تا ته څنګه پته ولګېده زه د هر څه نه خبر وم ریحانه خو زما بابا به ما ته وایي چې ستا علاج کېږي ما ته پته وه د دنیا یو هسپتال کې زما علاج نه کېږي هغه ځکه چې ډاکټر صاحب ما د دنیا هغه ګوټ وښایا هغه ملک وښایا هغه ډاکټر وښایا هغه هسپتال وښایا چې زه خپله خانې قربان کړم او ولې نور علاج پکې وکړم داسې نشي کېدی داسې نشي کېدی ډاکټر صاحب داسې نشي کېدی یا الله زه دومره مال حال څه وکړم چې زه پکې د خپل لور علاج نشم کولی زما لور داسې نشي ویل کېدی زه به د هغې علاج کوم زه به خپل لور ته دا قلمونه ویم چې ته د یو څو ورځې مېلمه یم ګنې نو هغه خو به مرګ نه مخکې مړه شي دا په کوم امتحان کې مې واچو خو درته پته وه ریحانه چې زه د نیمګړي ژوند مالک یم خو بیا دې ما سره د ژوند په لاره د تګ فیصله وکړه په خوشحالو کې د خوشحالو ملګري ډېر وي خو د غم او د درد ملګري د وفا مشال دی زه به ستا وخت کې چرم ځمکې د توړېدو ته پرېنږدم زه ستا په وفا فخر کوم ریحانه ته ژوند بې وفا دی تا سره به مې د وفا په لاره پورته پرېنږدي ولې ونی په اوس وخت کې کینسر له علاجه مرض نه دی که د دنیا هر ګوټ وي زه به د خپل جانان علاج کوم او په دعاګانو به دې د مرګ د خولې نه راوباسي مړاوې دې په سترګو کې د مینې دا ډېوې مشي ستا خندنې سترګې په ژړا چرې لمدې نشي زه یوازې ډېر یم ستا غمونه ستا دردونه لرم زه چې یم ژوندی غمونه تا ته در نږدې مشي ریحانه خان جی خدای خاطر وکړه دا ظلم مه کوه په موږ او کور مه خالي کوه په دې عمر به موږ چېرته ځو جمال کاکا دا ظلم نه دی پیسې دې رانه غیشتې دي او پیسې به راکړې زه نور انتظار نشم کولی خو خان زه تا له پیسې د کوم ځای نه راوړم جمال کاکا زوی د انګلند نه پیسې راستوي او ته سنبالې خان نه پیسې نه ورکې ولې دا چېرته د مفتو مال دی څه خان چې ته کله نه مې زوی تلی دی هېڅ پته یې نه لګي پته نه لګي چې مړ دی او که ژوند دی مړ نه ژوندی دی ما نه پر ساتي سبا پورې ما د پیسو بندوبست وکړه یعنې کور روزګار کا ځه رخصه
रेहान से पतो लगे था न खजी दागा इस पतो न लगे दा संग बे पतो लगी चितराता से खुशेता से गर्जे नजवे लटूलू का पर शौगर जबर पसे चाहे मालूमातों का खार तलाश हो गई जंट मालूमातों का जिस समाज में चलता दे मुझे सब पता लगी उन्हें टेलीफोन गई तो टिक वे खजी उसको बखा मखा खार लजम आजका चिखान द पैसों तक का जम का खार लजम चागा एजेंट पैदा कर रेहान मोरे कलम राजन वन तगोरे जाजू नशमारे रेहान प्लारा सहर यू जास्ता पदेव बिन गोरो चिकी देश हमारे अन बचे बगैर गलेगी रेहान मोरे रेहान तरात लोग को तमाम स्तर की स्पिनिश में उधर रेहान न से खबर राजी और न पखपल राजी तो ख्वाह एजेंट पर सिडेर उगर देदम वो पैदा में नको बेखबर समाज में बचरते और पक्का हाल भाई असे न चिथा गम में रंस जोड़ची अल्लाह देखी जिस समाज वेद अरे बलाना महफूज हुई उधर जो टूल खुशहाल है पक्तों के प्रति भी खजी जिसमें सरजमी व दवागानी मुखम्बो और तनिज़दीम रानिशी बस रेहाना जमात आसरा दचुन सफर रोम दल तक खत्म शो नूर दसरा कदम पर कदम तत्लो काबिला आती नशो दा गुलाम बेवफाई रसर होने की बेवफाई रसर होने की कुदरत जमान चुन आसरा पकलू बदल को आखिरो जिसमा दजरा टुकड़ा पैदाश हुआ जमा जुन कड़े लन डेकड़े उगोल कना बाबा जानी वारस औस्ताद दो आजे पैदाश हो आओ बच्चे आओ खुदे हुसन अल्लाह एहसान बंदी हमको
बच्चे पदे बदल के बारा गुल बच्चे अखली कर गुल बच्चे पापा गुल अस्पताल तसू रिहाना खदर तो पता जी जमाइला अस्पताल नहीं की तो जो खीरी सावधानी तासु सरती तीरो खाड़म जमाना बस जमाना बाबा जमाना बच्ची ख्याल साथी ये खाना तुझी तर चढता तापासी को वाढ जरी रेशम खदाची रागे खिली खान बाप मुंगदा कोर खाली कोलो ना बाबा खान तासु ओस नशविस्ते ځکه सबो सागला यो पर डबल पैसे वर बच्चे तो चरता वे मुझे तो खैर खबर रातलो मुझे टेलीफोन कोलो हिस्सा साथ पता दिन लगेदा वेम दर्ता मोरे वेम दर्ता सच करे दर्ता ना लाड़म लो आगा बेगैरत मलगरी में गुल सरवा दो दावर टोले किस्सा बच्चे ताख बले मुंगा खबर करो बना खबर वाले में से तने सिदा नाकामई द गम खबर में पता तो नहीं कर सो अवल में तासु द गम पर जड़ा दी देश की कोल गमनो द दुनिया में पकड़ जगत ले रावल अमोरे माजा धुंगे पैसे द खाना नशवे रस्ते पे आवदा पर नजर के दाद शेख करेदा मां बस तो वक्त इंतजार को अबे जो वक्त राशिनु सबक लिता सर द पैसों वापस अवस्था सुबह दुआगानो अल्लाह द खाने को शर्त और रसो औलाद रब तो औलाद दमो खुशाले में निमगड़े पादे दमादा की सब हाँ वखर को दोबारा नसीहत दे पूछे दे औरत द दो ख्वाहिशमंद पे हर सखर्स की और द औरत द दो दोबारा जान बल चाहता वाले की दाले ढूंढ न कई चीज दा खलक समझे होगा खलक समा पशान खलक दा गफराडियां लूट की और द मखनवी सुख नबी शुक्र दे बच्चे चिता गम दा तूफान खत्म शो उस बमुता सरखार तजू अखपल वसे बबू आओ का न बच्चे इंगोर दिदन खुम पर नसीब की न हो चखपल वसे खूबी न मकाना सब अखपल वसीले धुमरे बिना वरकोम
چې د مور کمې به ورته محسوسېږي نه. ټیک ده مورې ښار ته به ځو خو اوس به کله کلي کې یو او کله ښار کې. بابا ښار ته د تلو نه مخکې به خان د خپل امانت واپس ورکړو. ټیک شو بچې ته ځان تیار که چې بیا خان له لاړ شو. ټیک ده بابا.